وسپنه به هم کټ شي د شیر افضل زړه نشي کټ کېدی. دا راته ووایه خان صاحب کله ازادوئ؟ انشاءالله ډېره زر ده. د خپل طرفه قوم ته مبارکي ورکومه. دا نن چې کومه د خوشحالۍ ورځ په دې کومه ورځ صرف د عمران خان صاحب دغه دی یو تصویر راغلی او په پوره دنیا کې واویلا جوړه ده شوي دي. مونږ په هر کنونشن کې تر د بلوچستانه پورې په غولډ پاکستان کې مونږ ګرځېدلي یو. زه یې پېژنم. شیر افضل کې دومره لوی زړه دی که نه، که زه تا ته ووایم چې په شیر افضل کې د اسلام آباد عمره زه پروت دی، دومره یو تاریخي ځوان دی، نرځوان دی. پارټۍ کې خبرې نه دا پته لګي چې عمران خان ډېر زر ازادېدو والا دی او انشاءالله دلته راتلو والا دی او د ملک وزیر اعظم جوړېدو والا دی. لایف خو لا تر اوسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ګران عزتمندو، موږ موجود یو په سپریم کورټ کې او په دې وخت موږ سره سواد خان عمران خان دلته کې موجود دی، ورسره ملګري هم دي او نن عمران خان صاحب دیدن کوونکي چې دي په ګڼ شمېر تعداد باندې راغلي دي او په پوره قوم کې داسې مینوال شته چې هغه یو تصویر راغلی او هغه وایرل شو او هر یو انسان وکړه. دا خواهش لري چې عمران خان صاحب لایو راځي. څه ویل غواړئ جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. اصل خبره دا ده چې نن ټول خلکو ته خاص کر بله ورځ یو ډیر معزز شخصیت و د یوې ادارې واکمن مشر و، هغه وی چې د عمران خان سره چې کوم دی صرف دونه تعداد باندې ووټ هغه ته اچوم. نو نن زه شاهد دا وایم چې هغه واکمن ډېر قدرمن مشر ته به دا پته لګېدلي چې د یو تصویر په پوره دنیا کې کومه واویلا جوړه کړه او د عمران خان سره د مینې محبت خلکو کم هغه تصویر څومره وایرل شو. نو زه هم چې نور بس کول غواړي هغه ته پکار دا دي چې نور د خدای لپاره په دې ملک باندې رحم وکړي او دا ومني او دا تسلیم کړي چې عمران خان د امت مسلمه یو ډېر دغه لیډر دی او دا په پوره دنیا کې یوازې دلته نه چې پاکستان د پوره دنیا د مسلمانانو. دا راته ووایه تېر شوې ورځ موږ د کشمیر دا صورتحال وکته، نو زما زړه دا وایي چې کیدای شي که د عمران خان د کشمیریانو وزیر اعظم وي نو تر اوسه به بهر و. دا حقیقت دی. بالکل موږ ټولو لا شیم نه فیل کوئ، سیکیورټي نه فیل کوئ. شیم حقیقت دی. ګورئ دینه خو په پوره پاکستان خلکو چې کم دی عبرت اخیستی او حقیقت هم دا دی. هغه یو شاعر وایي وس په حق په زور وړو پاسېدو د غرض ملي که څه وایي. پکار دا ده چې د خپل حق دپاره مونږ بالکل راپاسو او تاسو دغه دی وکته بجلي زمونږ ده په 3 روپۍ یونټ یې هغې ته کو، هغې ته په 3 روپۍ یونټ کو. نو دې نه واضحه دا ده چې ښه په زور به د دې بې ضمیره حکمران نه چې کوم دی حق پتې په زوره دي انشاءالله که خیر. دا راته ووایه چې اوس په فالو کوئ تاسو کشمیري هغه موقف چې دی او څنګه چې کشمیریان ودرېدل هغه به تاسو فالو کوئ موجوده ټایم کې؟ بالکل د وخت په مناسبت باندې ګورئ. تاسو وګورئ چې شیخ مجیب الرحمن د بنگلاديش هغه الیکشن ګټلی و او دوی دغسې غلطي وکړه د بټو او یحیی خان چې کوم غلطي وکړه نو په هغې باندې به مونږ ټول ووایو چې یاره بنګالیان چې کوم دی هغه نر قوم دی او خپل دغه یې وکړو. نو انشاءالله دې وخت کې به خلک ټول دا وایي چې او کشمیریان حقیقت دی. نه بخښنه غواړم زموږ د پښتنو یو ډېر دروند تاریخ دی، ډېر زیاتې د پښتنو چې کوم کامیابیانې دي هغه په تاریخ کې مونږ ته میلاوي. دا څه وجه ده؟ هغه مونږ چې کوم مشرانو د هغوی هسټري مونږ فالو نه کړه که بل ځای څه کمزوري وینئ؟ نه جي اصل کې خبره دا ده چې مونږ خو کم صبر پښتانه کوي که نه. تاسو ګورئ دا وګورئ د عمران خان سره د محبت په پاکستان تاریخ کې په اولني ځل ده چې 3 پیره په یو صوبه کې منډیټ میلاوېده یوې پارټۍ ته. دا په اولني ځل شوي دي. د خلکو د عمران خان سره ډېر ډېر مینه محبت دی، صرف د هغه د یو کال په انتظار دي. دا که پښتانه پرس کا غلي ناست دي او نه دي غلي باقاعده طور دغه د صرف په پښتونخوا کې دا هر څه شروع دي. نو دا صرف د عمران خان سره د خلکو محبت ته وجې صرف د یو کال انتظار دی. که وایې که عمران خان صرف دا ووایي چې پښتنو راپاسئ او خپل حق اوس په زور باندې نه پای کې بله خبره نه وي بیا هېڅوک د ټي وي. دا راته ووایه جي زه پخپله د دې ګواه یم چې تېر شوی وخت موږ هم دا کوشش کولو خواهش به هم لره چې زما پښتانه به کله راپاسي. د پښتنو تاریخ دی چې همیشه هغوی په چاردیوارۍ کراس کولو باندې چېرته هم کمپرومایز نه دی کړی. خو د دې نه مخکې د کورونو هم بې حرمتي شوي، د خواتین هم بې حرمتي شوي. بیا یو زلمی د خیبر پښتونخوا راپاسېده د شیر افضل په نوم باندې یادېږي او هغه 400 کې لومبی سپیشلي کنونشن کړی و. د هغې نه پس د عمران خان نه پس که کوم چا راپاسولی هغه شیر افضل دی. شیر افضل تاسو خفه که جي؟ نه جي یو خو دا حقیقت دی په هره پارټۍ کې مطلب دا دی چې هر قسمه دغه راځي او د پارټۍ کې دننه چې کوم معاملات دي نو په کار دا دی چې سړی په هغې لیول حل کړي. او مطلب شیر افضل که تاسو وګورئ تاسو به ورسره د په هر پروګرام کې کتلی ما د اولني وخت نه واله او تر اوسه پورې. نو شیر افضل ما ته معلوم دی چې په هغه کې څومره لوی زړه پروت دی. دا حقیقت دی ولې چې ما او هغه په باجوړ کې تقریبا
تقریبا 9 کیلومتر مونږ پیدل په غرونو کې سفر کړی دی د هغه وخت د پولیسو د یو دغه د وجې چې کوم مونږ پیدل ګل ظفر را سره هغه زموږ سابقه منسټر هغې را سره او شیر افضل خان. نو مین خبره شیر افضل کې دا ده چې د شیر افضل زړه ماته معلوم دی، دا خو په دنیا وایي یا خلک دا یو پروپیګنډه جوړوي یاره شیر افضل خان مطلب یا د چا سړی نه بالکل نه. شیر افضل یو نډر پښتون خلک چې الزامات لګوي چې دا د اسټابلیشمنټ کس دی د دوی بالکل نه بالکل د سړي الفت لګي چې کله دی یو بل سره نږدې پاتې شي. زه له شیر افضل سره ډېر زیات نږدې پاتې یم. موږ یو ځای شپې ورځې تېرې شوي دي. موږ په هر کنونشن کې تر د بلوچستانه پورې په غول پاکستان کې موږ ګرځېدلي یو. زه پېژنم شیر افضل کې دومره لوی زړه دی که نه که زه تا ته ووایم چې په شیر افضل کې د اسلام آباد عمره زه پروت دی، دومره یو تاریخي ځوان دی، نرځوان دی. بالکل وسپنه به هم کړ شي د شیر افضل زړه نشي کړ کېدی. دا راته ووایه خان صاحب کله ازادوئ؟ انشاءالله ډېره زر ده. د خپل طرفه قوم ته مبارکي ورکوم. دا نن چې کومه د خوشحالۍ ورځ په دې کومه ورځ صرف د عمران خان صاحب دغه دی یو تصویر راغلی او په پوره دنیا کې واویلا جوړه ده. نه زه له خپل طرفه خو باقاعده طور ټول پاکستان ته مبارکي ورکوم، د تحریک انصاف هر ورکر ته مبارکي ورکوم چې ډېر زر د عمران خان به زمونږ په منځ کې او د دې ملک وزیر اعظم به په پاکستان باندې به د تحریک انصاف دوباره حکومت راځي انشاءالله او دا به ښه په زور به راولي انشاءالله. زبردست. جی تاسو څه ویل غواړئ؟ علي امین ګنډاپور جی وزیر اعلی د خیبر پختونخوا دی، څنګه کارونه کوي؟ خلک د هغوی په باره کې هم احتجاج کوي چې یاره زموږ کمې تمه وي هغه نه پوره کېږي. جی السلام علیکم. زه فردي سره تعلق لرم. مناف خان فندخال زمان هم دی. علي امین ګنډاپور باره کې به دا وویل چې هغه یو نر سړی دی، هغه چې کومه طریقه شروع کړې ده هغه ډېر ښه کار دی، خو هر څه داسې زر نه کېږي لکه کوم چې دا خلک غواړي. ټیم به لګي. علي امین غوندې تکړه سړی نر سړی لکه څنګه چې شیر افضل دی همداسې علي امین دی. د پی ټي آی دا ښی او ښی لاسونه دي دواړه، نو خو قابل ترین سړی دی او ان شاء الله هر څه به وشي. هغه چې کومې وعدې کړي دي ټولې به پوره شي، خو ټیم به لګي. دا راته ووایئ چې سپیشلی د عمران خان په حواله سره نن څو میاشتو پس لایف به هغوی دلته کې په عدالت کې پیش کېږي، نو څنګه ګورئ؟ جی ګوره بالکل نن تاسو میډیا وګورئ تقریبا 16 لاک فالوور وختي ما وکتل چې هغوی پر دغه ته ناست وو. نو د دې خبرې نه دا پته لګي چې عمران خان ډېر زر ازادېدو والا دی او انشاءالله دلته راتلو والا دی او د ملک وزیر اعظم جوړېدو والا دی. لایف خو لا تر اوسه پورې شروع نه دی راغلی. بهرحال ستاسو څه خیال دی؟ دویم طرف ته که وګورئ نو دا ریکارډینګ چې دی دا پی ټي وي کې او په پی ټي وي باندې خو د خان صاحب په تصویر هم پابندي ده، نو دا څه قسمه دي حالاتو ته څنګه ګورئ؟ حالات خو داسې دي چې هغه خو لا یو راغلی نه دی او صرف اطلاع شوې ده او د اطلاع مطابق یعنې 16 لاک فالوور نه اوښتي دي. که فرض که هغه رام شي لایو سواد خان که هغه رام شي لایو نو بیا وګوره چې ټوله دنیا د عمران خان سره ولاړه ده. یو جهان مننه. موږ سره اوسئ ګرانو عزتمندو، په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ سره دا موجود دي د خیبر پختونخوا د 7 ملګري. الله حافظ.